هالو گایز دوی چې کورس ته ښه راغلاست څنګه چې زموږ درسونه په خیر سره ادامه لري نن زموږ اتم درس دی زموږ د اتم درس عنوان چې دی پرسنل پرونامن شخصي ضمیرونه همدارنګه ماینه فامیلیا زما کورنۍ په دې رابطه په خیر سره موږ خبرې کوو راځو خپل درس شروع کوو له خیر سره ښه زموږ اتم درس چې ملګرو لیکسیون زموږ نن اتم درس دی ملګرو صحیح ده لیکسیون زموږ درس یې په پرسنل پرونامن او همدارنګه په خپل کورنۍ باندې زموږ د ماینه فامیلیا او همدارنګه په پرسنل پرونامن باندې به موږ خبرې کوو ملګرو صحیح ده پرسنل پرونامن مخکې له دې چې موږ درس شروع کړو راځو په پرسنل پرونامن باندې بحث کوو ملګرو لکه څنګه چې وکړئ تاسو دغه د انګلیسي ګرامر څخه بلد یاست دا ګرامر تاسو خاطر ما لږ نوی دی پرسنل پرونامن ویل کېږي شخصي ضمیرونو ته بیا په الماني ژبه کې موږ څو قسمه ضمیرونه لرو که نه صحیح دی چې هغه بیا هم په نامیناتیو کیس کې استعمالیږي هم په ګینیټیو کیس استعمالیږي او همدارنګه هم په اکوزیټیو کیس کې استعمالیږي نو څنګه چې زموږ نن پرسنل پرونامن دی موږ په نامیناتیو باندې خبرې کوو ملګري صحیح ده نامیناتیو که چېرته مثال موږ لنډه خپل په انګلیسي کې مثال موږ وایو که نه سبجیکټ که نه چې موږ پرې جملې شروع ورباندې اخلو هغې ته نامیناتیو ویل کېږي ملګري صحیح ده نو تاسو که چېرې جمله برابروئ نو موږ جمله چې کله په الماني ژبه کې برابرو نو موږ سره په برابر لومړی موږ ضمیر ورکوو یا یو نوم ورته ورکوو بیا ورپسې ورب اچوو همدارنګه نور خپله جمله زموږ ادامه لري ملګرو صحیح ده نو نامیناتیو همیش جملې په سر کې راځي ملګرو نامیناتیو د جملې په سر کې راځي دا نامیناتیو چې کله جملې په سر کې راځي یا به دا پرونامن یا به دا ضمیر وي یا به نامه یا به نوم وي ملګرو صحیح ده نو څنګه چې زموږ موضوع په پرونامن په ضمیرونو باندې ده نو راځو دغه پرونامن باندې موږ خبرې کوو له خیر سره ډېر تشریح د فلحال نه ورځو ځکه بیا چې په خیر زموږ کله ګرامر کلاس شروع کېدلو دا ټول به له خیر سره چې نامیناتیو چې ته ویل کېږي اکوزیټیو چې ته ویل کېږي ګینیټیو چې ته ویل کېږي په ټول به له خیر سره موږ خبرې کوو ملګرو صحیح ده اوس فقط تاسو ته موږ هغه نومونه درته ښیو چې دغه په پرسنل پرونامن کې دغه شیان شامل دي او دا د جملې په سر کې راځي فلحال لپاره موږ دا شروع کوو صحیح ده ملګرو موږ نامیناتیو په اړه خبرې کوو ملګري پرسنل پرونامن نامیناتیو شخصي ضمیرونه همدارنګه کورنۍ په اړه په رابطه وروسته خبرې کوو ملګرو صحیح ده ښه راځو پرسنل پرونامن ملګرو ښه پرسنل پرونامن ګوره په الماني ژبه کې ملګرو څو دانې دي ګوره درې اته دانې دي ملګرو صحیح شوله سره که نه چې دا په هر یو مثال تاسو ورته ګورئ چې په کوم حالت کې استعمالیږي سره کوم مطلب ځان ته څه وایي زه ته هغه څه استعمالیږي په همدې باندې خبرې کوو ملګرو صحیح ده اولنی پرسنل پرونامن کولای کوي د اش معنا زه اش معنا زه اش بن علی زه علی یم زه اش معنا زه دو معنا ته زویم کنه دو بیست زینه ته ډیر ښایي کنه یا یو اور ویری ناس چې په موږ چې کله په انګلیسي ژبه کې کوو صحیح ده دو معنا ته ایر معنا هغه د نر لپاره استعمالېږي ملګرو صحیح شوله زه یو چا پر خبره کوم کنه ایر ویم که تاسو پوښتنه کوم چې علي څوک دی ته مې ماته وایې که نه مثال زه وایم چې هغه څوک دی ته ماته وایې که نه چې ایر است علي هغه علي دی ګوره هغه نارینه په خاطر باندې ملګرو صحیح ده ایر معنا هغه نر لپاره استعمالیږي او زی معنا هغه د ښځې لپاره استعمالیږي ملګرو صحیح شوله زی هغه د ښځې لپاره استعمالیږي زه ته وایم چې هغه څوک ده مثال هغه ماته وایي که نه چې هغه یو استاذه ده که څه ماته وایي که نه چې زی است لغرن هغه یو استاذه ده صحیح شوله که نه زی معنا هغه د ښځې لپاره استعمالیږي ایر هغه نر شولو زی معنا هغه د ښځې لپاره استعمالیږي بل موږ لرو اس معنا دا که نه زه اوس وایم که نه چې اس است ein مارکر دا یو مارکر دی که نه یا دا مثال دا د نیوټرل شیانو په خاطر باندې هغه شیان چې مثال سا نه لري یا په موږ په انګلیسي ژبه کې ورته ایټ ورته وایو که نه هغې لپاره د اس کلمه تاسو استعمالوئ صحیح دی ملګرو اس معنا دا چې کله موږ د نیوټرل شیانو په خاطر باندې هغه شیان چې سا نه لري هغې په خاطر تاسو به اس استعمالوئ صحیح ده wir معنا مونږ سره کوم وایي که نه wir sind student صحیح شوله مثلا موږ چیرې ستو موږ شاګردان استو wir معنا مونږ ihr تاسو ihr څه چې کېږي ihr تاسو زی معنا هغوی یو ملګرو چې ته پام کوئ ملګرو په دې کې تاسو کله غلط نه شئ پکې موږ دوه ډوله زی لرو صحیح شوله په دا زی ډېر زیات استعمالیږي ملګرو سره په الماني ژبه کې ځکه زی موږ هغوی لپاره هم استعمالوو د ښځې لپاره هم استعمالوو نو تاسو په همیشه کله جملې ته به ګورئ صحیح شوله کله چې په سینګولر حالت کې راغلی وي یعنې په سینګولر په یو حالت کې راغلی وي سره نو ته دې خپله نظر اخلي چې زی معنا څه ده زی معنا هغه د ښځې لپاره استعمالیږي خو کله چې په پلورال حالت کې راغلی وي په یو پلورال یا په جمع حالت کې راغلی وي نو ته ضرور نظر ته نه اخلي چې زی څه ده زی معنا هغوی جمع په خاطر باندې هغوی صحیح ده ملګرو ښه بیا ګورئ ورته اش زه دو ته ایر هغه نر لپاره زی معنا هغه د ښځې لپاره اس معنا دا wir معنا مونږ
ihr معنا تاسو زی معنا هغوی دا پرزنل پرونومن دی په دې لخوا بیا موږ تشریح ویډیو په خیر سره کوو اوس فی الحال پر تاسو فقط نظریه پکې خپله واخله خیر سره نور بیا مکمل تشریح کوو ته صحیح ده دا اوس زموږ پرزنل پرونومن په نومیناتیو کې ملګرو څه شو دا همیشه جملې په سر کې سره استعمالوي صحیح ده ملګرو ښه راځو د خپل کورنۍ په اړه ملګرو خبرې کوو په زه په دې کې زیاتره جملې ته اوس نه یم ملګرو چې زموږ کلاس شروع ده په کار څه زموږ کلاسونه مخکې ته لاړله د بیا مکمل په دا هر یو چې کوم ویل دي په دې کار یو کوم یو ویډیوګان ته برابرو په دې سره کوم جملې جوړیږي اوس په یو مثال فقط درکو به کې چې تاسو زره پوه شئ باندې صحیح ده ملګرو ښه راځو بیا برخه زموږ د ماینه فامیلیا زما کورنۍ ماینه فامیلیا زما کورنۍ صحیح شوله په کورنۍ کول موږ د نیا او د نیکه نه شروع کوو ملګرو صحیح ده راځو نیکه څه وایي ملګرو اوپا اوپا معنا نیکه اوپا معنا نیکه اوما معنا نیا اوپا نیکه اوما نیا فاتا معنا پلار فاتا معنا پلار چې اوس په مادرین دوج کې چې د خلکو مثلا پاپا مرته وایي ملګرو صحیح ده زیاته خلک پاپا وایي فاتا دومره اوس نه استعمالېږي صحیح ده خو فاتا ورته ویل کېږي ورته صحیح ده فاتا یا پاپا مرته څه ویل کېږي مته ویل کېږي موتا یا ماما صحیح شوله فاتا پلار موتا مور یا پاپا یا ماما صحیح ده ملګرو ښه راځو زون معنا زوی زوی توخته معنا لور توخته معنا لور توخته معنا لور bruder یا برودر مثلا ممکن اغوانوی برودر معنا ورور شویستر اخر که آر دا آر ده ملګرو چه ده اغ شویستر معنا خور ها راځو اونکل معنا کاکا یا ماما کنه چې دغه سره راغلی په موږ اونکل استعمالو اونکل کاکا یا ماما تانتا معنا اما یا خاله دوه لپاره استعمالوي شي مثلا موږ ترور یا خاله کنه د پلار خور یا د ورور د مور خور دوه لپاره تاسو تانتا استعمالول شي تانتا اما یا خاله کوزین د کاکا زوی د ماما زوی د مثال د ترور زوی کنه چاره تاسو استعمالوي ملګرو صحیح ده کوزین د کاکا زوی یا ماما زوی کوزین کوزینه معنا د کاکا لور یا د ماما لور کوزینا پرونانسیشن یا aussprache ته بیا خوښ ملګرو اوپا نیکه اوما نیا فاتا پلار یا پاپا موتا مور یا ماما زون معنا زوی توchter لور bruder یا برودر ورور شویستر معنا خور onkel کاکا یا ماما onkel تانتا اما یا خاله کوزین معنا کاکا زوی ماما زوی کوزینه معنا کاکا لور یا ماما لور په دې کې نور ملګرو شته به خیر سره مثال چې لمسیته اوس شوی کنه هغه لکه انکل شولو یا مثال هم کنه چې نیو کې چې موږ سم یو ځای استعمال غوس الترن به والدین لپاره مثال الترن ماشومان لپاره کیندر کنه یا مثال خو څنګه چې شوی کېږي هغه ته لپاره خیر سره خبرې کوو مثال کنه شویګا موتا شویګا فاتا په دې به خیر سره خبرې کوو خیر سره همدارنګه مثال چې خبرې کوم باندې مثال هم کنه چې سیبلینګز کنه ورور او خپل په بیا موږ شويستر استعمالو په دې ټول خیر سره خبرې کوو خیر سره تشریح خبرې باندې کوو خیر سره اوس په حال لپاره فقط دازده کې سمګرو صحیح ده نن زموږ ملګرو دوه ډول درس ملګرو یو په شخصي ضمیرونو باندې پرسونل پرونومن یو فامیل باندې په پرسونل پرونومن په نومیناتیو کې څنګه ویلې چې اش معنا زه دو معنا ته معنا هغه د نر لپاره استعمالېږي زی معنا هغه د ښځې لپاره استعمالېږي اس معنا دا د نیوترل شان لپاره چې سانه لري ملګرو او همدارنګه وی معنا مونږ ای معنا تاسو او زی معنا هغوی بیا موږ د فامیل لپاره خبرو کې ماین فامیلیا زما کورنۍ په اړه او په معنا نیکه او معنا وبخې ملګرو دغه ته یو دغه معنی شوی پکې د ارتیکلونو پر رابطه باندې د ارتیکلونو څه په دې کې ملګرو ځکه نه لیکم چې فعل لپاره ارتیکلونو درس نه دی ویل چې ارتیکلونو درس په خیر سره مونږ ویلې دا به موږ ویل ملګرو صحیح ده خو زه فعل لپاره ورن تاسو ته منشن کوم تاسو له خیر سره پوه شئ باندې صحیح ده ملګرو ښه په کله چې ارتیکلونو په اړه موږ خبرې کوو ملګرو یو موږ مسکولین ارتیکل لرو او بل موږ فیمینین ارتیکل لرو ملګرو صحیح ده نو کله چې فامیل په اړه موږ خبرې کوو د فامیل په اړه نو فامیل په اړه کله موږ خبرې کوو په کله چې ماسکول مطلب نارینه کله چې نارینه په اړه خبرې کوو په خپل فامیل کې د هغې لپاره موږ د دیا ارتیکل استعمال شامل کړو ملګرو د دیا ارتیکل تاسو همیشه استعمالوئ ورته دیا ارتیکل صحیح شوله دیا ارتیکل او کله چې مثال د ښځینه په اړه بحث کوو د هغې لپاره ملګرو ش استعمال هغه لپاره ملګرو د دی استعمالوئ چې ملګرو دی به استعمالوئ ورته
دی صحیح شول دی د چا لپاره د نارینهو لپاره او دی به د ښځو لپاره استعمالوئ لکه څه رقم ملګرو دوست وایم چې dia opa dia fata dia zon dia broda dia cousin ګوره ټول نارینه دي که چې ښځو په اړه خبرې کوم څه رقم وایم چې دی موټا دی اوما دی تانتا دی کوزینا دی شویستا په همدې ورته دیا د چا لپاره په فامیل کې او فامیل کې چې نارینه وي هغه لپاره دیا ارتیکل او همدارنګه کوم چې ښځینه وي هغې لپاره د دی ارتیکل استعمالوئ دا زموږ د نن ورځې درس و په خیر سره موږ په لایف کې مه هېروئ له خیر څخه ټول به له خیر تشریح موږ ټول په لایف کې درکوو درته د اوس مهال لپاره د الله په امان چوس